که چیرې تاسو نه غواړئ چې په خپلسري توګه د ملګرو لخوا تاسو د واتساپ په ګروپونو کې اډ شئ، که غواړئ چې د بل چا د واتساپ میسیجونه په خپل موبایل کې وګورئ خو هغوی ته د هیڅ معلومات ونه شي، او یا هم که غواړئ خپل د واتساپ اکاونټ نمبر بدل کړئ او یا یې هم غواړئ بیخي له منځه یوسئ. سلامونه ګرانو لیدونکو، زه احسان جلالي یم. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ اووه دغسې مهم او خوندور سیټینګونه در وښیم چې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره په واتساپ کې فعالیت وکړئ او دغه سیټینګونه او دغه ټریکونه ستاسو چارې ډېرې اسانه کولی شي. راځئ چې په دغه ویډیو کې زه تاسو ته مکملې دغه طریقې در وښیم. اول به تاسو راشئ خپل واتساپ را خلاص کړئ. کله چې راغلی خپل واتساپ مو را خلاص کړ نو بعد له هغې موږ اول راځو دغه سیټینګز زده کوو چې څنګه کولی شو خپل د واتساپ دغه نمبر چې تاسو یې لرئ په اوس حالت کې دغه څنګه بدلولی شو. دې لپاره به تاسو راشئ په دغه سر کې دغه درې ډاټس یا درې ټکي چې تاسو ته ښکاري په ده باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړ را به شي سیټینګز ته دغه آخري اپشن چې دی. بیا به تاسو راشئ دغه اکاونټ ته، په اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه اوس نمبر چې تاسو یې واتساپ لرئ بدل یې کړئ نو په چینج نمبر باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغلته کولی شئ چې په نیکسټ باندې ورته کلیک وکړئ او په دې ځای کې به تاسو خپل دغه نمبر ورکوئ چې تاسو یې اوس په واتساپ کې لرئ او دلته به بیا هغه دوهم نمبر ورکوئ کوم چې تاسو غواړئ په راتلونکي کې دې ستاسو د واتساپ نمبر واوسیږي. دوهم سیټینګ ته راځو څنګه کولی شو د بل چا د واتساپ میسیجونه وګورو، هغوی ته به هیڅ معلومات هم نه کیږي. د دې لپاره به هم راشم دغه درې ټکي په دې باندې به کلیک وکړئ او بیا به راشئ سیټینګز. په دې ځای کې به بیا تاسو راشئ دغه پرایویسي، په دا پرایویسي باندې به کلیک وکړئ او لاندې چې کله تاسو راشئ دغه ریډ ریسیپټس په اوله کې دغسې آن وي، تاسو په دې باندې داسې کلیک وکړئ دغه به آف شي. نو اوس موږ سره نیټورک نشته خو دا تاسو کولی شئ چې دغسې آف کړئ. نو بیا چې تاسو د هر چا میسیج ګورئ نو هغوی ته به هیڅ معلومات نه کیږي چې تاسو د هغوی میسیج کتلی دی. دریم سیټینګ داسې دی چې تاسو د واتساپ په ګروپونو کې خلک اډ کوي نو تاسو له هغوی نه په تنګ راغلي یاستی او نه غواړئ چې خلک دې تاسو د واتساپ په ګروپونو کې اډ کړي. نو دې لپاره به تاسو راشئ دغه درې ټکي په دې باندې به کلیک وکړئ او ښکته به راشئ سیټینګز او بیا به په دې ځای کې راشئ پرایویسي. په پرایویسي باندې مې چې کله کلیک وکړ نو ښکته به پسې راشئ دغه ګروپس، په دې ګروپس باندې به کلیک وکړئ او دغه به په اول کې ایوری ون وي، یعنې هر څه کولی شي چې تاسو په دغه ګروپونو کې اډ کړئ او بیا تاسو کولی شئ چې دغه د دریم ورته وټاکئ. بل سیټینګ ته راځو څنګه کولی شو چې دغه د واتساپ اکاونټ بیخي ختم کړو. دې لپاره به هم راشئ دغه درې ټکي په دې باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ دغه سیټینګز باندې به کلیک وکړئ او بیا به په اکاونټ باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو راشئ ډیلیټ اکاونټ. په دې ځای باندې چې کله کلیک وکړئ نو تاسو نه دغه نمبر غواړي دغه چې کله ورکړئ بیا کولی شئ چې دغه اکاونټ ډیلیټ کړئ. بل چې ډېر خوندور سیټینګ دی، یعنې څوک کولی شي پوه شي چې تاسو آنلاین یې، تاسو نه غواړئ چې خلک دې پوه شي چې دغه کس آنلاین دی نو را به شئ دغه درې ټکي په دې باندې به کلیک وکړئ او را به شئ سیټینګز ته او بیا به هم تاسو راشئ دغه پرایویسي ته. په کله چې دغه پرایویسي ته راغلی نو په دې ځای کې به بیا تاسو راشئ لاست سین ان آنلاین، دغه به په نو باندې کلیک وکړئ او دغه به په دې ځای باندې ودروئ. او بل اخري سیټینګ چې تاسو غواړئ خپل واتساپ اکاونټ سیکیور کړئ، یعنې که چیرې تاسو نه دغه نمبر هم ورک شي بیا دې هم تاسو سره دغه واتساپ سیکیور پاتې شي. دې لپاره به راشئ دغه درې ډاټ باندې به کلیک وکړئ او را به شئ سیټینګز ته، په سیټینګز کې به په اکاونټ باندې کلیک وکړئ او را به شئ ټو سټیپ ویریفیکیشن، دغه د ټو سټیپ ویریفیکیشن مرحله به ورباندې آن کړئ. په اوله کې به دغه آن ووهئ، په دې ځای کې به تاسو ته ټرن آن لیکلی وي، بیا به پین کوډ ورکړئ او ایمیل ادرس به ورکړئ، بالکل به ستاسو اکاونټ ویریفای شي او بیا که چیرې تاسو نه دغه نمبر هیر شي یا درڅخه ورک شي نو تاسو کولی شئ چې صرف همدغه پین کوډ سره دغه خپل اکاونټ ته وردننه شئ. نو دغه و د واتساپ څو ضروري سیټینګونه چې ما تاسو ته په دغه ویډیو کې در وښودل. که چیرته غواړئ چې همدغسې نورې ویډیوګانې هم وګورئ زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.